د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې حکومت باید دوی ته د کورونا ناروغۍ د نوې بڼې د مخنیوي لپاره امکانات په لاس کې ورکړي. د دوی په خبره د کورونا نوې بڼه یا اومیکرون وایروس د نړۍ په 80 هیوادونو کې خپور شوی دی او تازه یې په ګاونډیو هیوادونو کې هم د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوي دي. دوی زیاتوي چې افغان جاپان روغتون په ټول هیواد کې د کورونا وایروس د درملنې لپاره تر ټولو لوی روغتون دی او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري چې حکومت یې باید په دې برخه کې اړتیاوې پوره کړي تر څو یې په ښه ډول سره مخنیوی وشي. اما اوسنی وضعیت کې جناب معین صاحب زمونږ توقع دا ده چې د خصوصا د کووید 19 ریسپانس او خصوصا د افغان جاپان شفاخانې لپاره د امکاناتو لپاره باید هلې ځلې وشي. خو د امیر روغتیا وزارت مسؤلین بیا وایي چې د کورونا وایروس د واکسینو پروسه په ډیره چټکۍ سره په ټول هیواد کې پر مخ روانه ده او تر دې دمه شاوخوا 7 میلیونه خلک واکسین شوي دي. د یاد وزارت مرستیال عبدالباري عمر وایي چې د کورونا وایروس د نوې بڼې د مخنیوي لپاره یې هم جدي اقدامات ترسره کړي دي او له ډیری نړیوالو سازمانونو سره اوس مهال هم په خبرو بوخت دي تر څو په هیواد کې د هغه روغتونونو چارې بیرته پیل کړي چې تړل شوي دي. د نوموړي په خبره دوی د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره پوره هڅه کوي. اومیکرون وایرس لکه څنګه چې دلته ملګرو په خپل پریزنټیشن کې تشریح نسبت نورو نوعو ته دغه وایرس څه خطرناکه ده، خو تر اوسه الحمدلله په افغانستان کې یو ناروغ نه ده ثبت شوی، نه ده لیدل شوی چې هغه ساین سیمپټومز چې د اومیکرون ناروغي لري په خپل بدن کې هغه دا ولري. خو زموږ تدابیر همدا دي چې اول مو ولس ته د عامه پوهاوي له لارې د تاسې د رسنیو له لارې د دغسې د مسجدونو د امامانو له لارې او په کلي کې د مخورو له لارې دا توصیه ده او دا خبره مو ورته رسولې ده چې دوی هغه تدابیر په نظر کې ونیسي لکه څنګه چې د روغتیایي اصولو مطابق دوی خپل ځان، خپله ټولنه، خپله کورنۍ او خپل چاپیریال د دغه وایرس د سرایت څخه وژغوري. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې اندېښنې داسې مهال مخ پر زیاتېدو دي چې د روغتیا نړیوال سازمان څه موده وړاندې د افغانستان د روغتیایي سکتور د فلج کېدو خبرداری ورکړی و او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې وه چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي.